نثرم عنوان دی زما دننه شاعر هم عجیبه دی. زما دننه شاعر هم عجیبه دی، لخت پلاس د ذهن په دریچو او پټو تاخانو کې ګرځي. څه شوې چرته یې په کار شوي مې یې، لفظونه د ذهن په دریچو کې تیاره تاخانو کې چوپ غړچېدونکې د تنبو شاته ولاړ دي، یو بل په سنګلو وخي. ورمخکې شه، یو لفظ بل لفظ ته غیرت ورکوي. زما دننه شاعر لخته سنډوي، د یو فرسوده ریسرچر د آوټډیټډ علم رد غواړي، د ذات د کرب په سترګو کې حیثیت غواړي. د نزار کبانی پشان د خپلو کشرانو نه، د خپلو مشرانو د مزاحمت په کتاب کې د اصلاح سفارش کوي، یو گزارش کوي. د پوشکن د رومانس د نظمونو حواله په بډه ګرځوي، لفظونه یریږي پټیږي، د ذهن دریچو کې تاخانو کې چوپ ولاړ دي. زما دننه شاعر هم عجیبه دی، د ارمان د نظمونو د تشریحاتو سیمواري هم ناخلي. حیاتونه نینځک د خلکو په سر تیر شي، واه واه ډېر ښه. د دا ژبه او لفظونه هم توهین کوي، او رد عمل د مجبورې کونډې په شان وجاړي. د لوس معیار ورځ تر ورځه ټیټیږي، هواګانې زما سره رازونه سپړي. د نوخار د صوابۍ د پیښور د څو کسانو د زړګو د موسم ټمپریچر تک سور دی. زما دننه شاعر هم عجیبه دی، هیڅ نه وایي، راځئ راوځئ د ذهن د دریچو نه، د تاخانو نه، د فراخه کینوس د اسمان لاندې د اظهار خولې ته د اذیت تاله وخو. د تخلیق د ازادۍ اعلان چې چا کړی دی، هغوی ته د داد په توګه خپل لمبه شوي حسونه، جذبې او حوالې په سوغات کې پیش کوو، او بیا مرو.